په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الظواهري د وژل کېدو تر ادعا او د اسلامي امارت او امریکا ترمنځ د افغانستان بانک د کنګل شوو شتمنیو د یوې برخې پر ازادېدو د خبرو تر ناکامېدو وروسته اوس امریکا پریکړه کړې چې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو یوه برخه سویس ته انتقال کړي. TRT ترکي رسنۍ د باخبرو سرچینو په حواله لیکلي چې امریکا هوکړه کړې څو په دې هیواد کې د افغانستان بانک د کنګل شوو شتمنیو د 2 میلیارډ نه 15.3 میلیارډه د سویس BIS بانک ته انتقال کړي. امریکا هوکړه کړې څو د افغانستان بانک د کنګل شوې شتمنۍ نیمه برخه د سویس د نړیوال تصفیې بانک یا BIS ته انتقال کړي. دغه پیسې به بیا د نړیوالو کارپوهانو د یو ټیم له لارې په مصرف ورسیږي. د راپورونو په اساس سویس ته انتقال شوې 3.5 میلیارډ ډالر شتمني به د نړیوالو اقتصادي کارپوهانو لخوا د افغانانو لپاره په مصرف رسیږي او د یوې آزادې ادارې لخوا به یې څارنه کیږي. خو د چارو شنونکي بیا وایي چې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو د یوې برخې د ازادېدو خبر د خوښۍ خبر نه دی، ځکه چې دغه پیسې به یوازې د انجیوګانو او کارپوهانو جیبونه ډک کړي. از نظر اولی شاید یک خبر گوارا معلوم شود، اما در حقیقت قسمت اعظم از این پول به NGO ها میره و در جیب کسانی که خود به حیث متخصص بین‌المللی در دبیرخانه از این تقریبا یک بانک مرکزی موازی است که میسازن برای افغانستان در جیب از اونها میره. شنونکي زیاتوي چې په امریکا کې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ باید په مکمله ډول آزاده شي او یوازې د افغانیو د ثبات لپاره وکارول شي. البته د دې ازادېدو ترڅنګ زموږ غوښتنه ده چې د ټول باید ازادي شي، نه تنها 3 میلیارډه 7 میلیارډه چې د امریکا په متحده ایالاتو کې دي دا به ټول د قید څخه آزادي شي. دویم بحث د دې پیسو د استعمال دی. د استعمال په حق لای د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، د افغانستان د قوانینو غوښتنه ده او د نړیوالو معیارونو غوښتنه ده چې دا د افغانیو پشتوانه ده. دا باید د افغانیو د لپاره استعمال شي، د هغوی د ثبات لپاره استعمال شي او دا باید پولیس سیاست د موثرتوب لپاره استعمال شي چې د پیسو د پشتوانۍ ترڅنګ د نرخ د تبادلې د ثبات ترڅنګ د تجارت د راکړې ورکړې یا د صادراتو او وارداتو د اسانتیا او د تصفیې د حسابونو لپاره باید استعمال شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اسلامي امارت تر واکمنېدو وروسته امریکا د افغانستان بانک 2 میلیارډ ډالر شتمنۍ کنګل کړي. نیمه برخه یې د سپټمبر 11 پیښې د قربانیانو کورنیو ته ځانګړې شوي او امریکا غواړي پاتې نیمه یې د بشري مرستو په نامه مصرف کړي.